دا د صبر میاشت ده ښه دې کې به صبر زده کوو ښه دا د صبر میاشت ده دې کې به ځان کنټرولو دې کې به صبر زده کوو په دې کې به خوی بدلو ښه وشهر الصبر دا د صبر میاشت او د صبر بدلا وثوابه الجنت او د صبر بدلا هغه جنت دا د صبر میاشتا او د صبر بدله چې دا هغه جنت حدیث مبارک کې راځي د هر عمل به بدلی میلاویږي الله به وایي دومره بدله ورکوي دومره بدله ورکوي فرشتي به وایي یا الله د صبر بدله راله د صبر بدله څومره ورکو څومره حد دی رب العالمین به ورته وایي د صبر بدله بغیر د حساب نه ورکوي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دیتا با اجر ملاویگی بغیر د حساب نه د صبر بدله چې دا غوا الله بغیر د حساب ورکي نو بغیر د حساب چې الله یو سیز ورکي نو دا ډیر ورکي 100 روپے براکي مړ بی حساب بدرکم تو بی فکر شا هغه ذهن تراشی چې ډیری براکي ان شاء الله لس بدر کو شل بدر کو اے طالب بی حساب بدر کو مړ چې څومره وی هغه ټوله بدرک نو وشهر الصبر دا ډیر د صبر میاشت او د صبر بدلا وثوابه الجنت او د صبر بدله جنت دې کې ډیر صبر زده کوي خاص صبر دې کې به صبر زده کوو ښه دې کې به خوی بدلو ښه دې کې به صبر زده کوو دا د صبر د زده کړې میاشت دې کې به ډیر صبر کوو ګورې ښه د صبر نه به کار الو څنګه چې ستا روژه ده نو داسې به دې د بیبي م روژه وي د هغې به روژه نه وي دی خو کوژه نه وي که نه د هغې م روژه ده که نه د هغې م روژه ده او ستا م روژه ده نو ماښام چې هغه سالن تیاری نو روژه داره به یو سالن به تیاری که نه نو صبر به کوو خیر دی کله به مالګه ډېره کله به مالګه کوئ د دیوبند یو لوی عالم هغه باره کې راځي چا خوب کې ولید چې الله در سره څه معامله وکړله وی چې یو ورځ زما بیبي سالن پوخ کو هغې کې مالګه کم ما اراده وکړله چې زه دې نه انتقام علم بیا مې وی چې دام د خدای بنده دی څنګه چې ما نه یېر کېږي نو د ده نه م یېر کېږي وی معاف وکړه وی الله په حق کې وبخلم الله په هغې وبخلم ښه د ډوډۍ مالګه ښه دا مې صبر مې کړی صبر وشهر الصبر دا د صبر میاشت